بسم الله الرحمن الرحیم. کمانه به طور یو ډاکټر څوک دا تاسو کې چیرې کوم یو داسې سیس دی چې ډیر په اسانه به ماته ملاویږي او که زه د هغې استعمال باقاعدګۍ سره کوم نو زه به د بیماریانو نه هم بچم او ماته به تکلیفونه هم کم نه کمي او د هغې فایدې به ماته ډېرې زیاتې ملاویږي. نو یقینا یو دوه درې سیزونه داسې دي چې هغه ډېر زیات اهم دي او د هغې بې انتها فایدې دي. نو هغې کې یو سیز چې کوم دی دی چکندر او داسې مختلف داسې سیزونه نیمبو مالټا چې د دې خپلې ډېرې بې انتها فایدې دي. خو په انار باندې ما تاسو سره خبرې کړې نن به خبرې کوو جناب په چکندر باندې چې چکندر یعنی بیټ فروټ دا څه سیز دی. چکندر ټولو ځایونو کې ملاویږي، هر ځای کې د دې پیداوار شته دی او دې نه مختلف قسم سیزونه جوړیږي لکه چکندر نه کاربوهایډریټس وباسي، هغې نه دغه وباسي او څنګه چې ګوړه به جوړېده نو داسې یا د ګنو نه چې کوم رس وځي د هغې نه چینی جوړیږي نو داسې د چکندر نه هم رس وځي او د هغې نه په شوګر میلو کې چینی جوړیږي. بیا د دې چې کوم پوستکی یا کوم دغه پاتې شي بقایا جات چې د دې کوم وي د شوګر میلز نه هغې نه نو هغې نه جناب یو سیز ورته وایي بګاس. بګاس چې کوم دی څنګه چې د غنمو نه بوس پاتې کېږي داسې د چکندر نه بګاس پاتې کېږي او دا بګاس دا زموږ د څاروو دپاره یو داسې زبردست خوراک دی چې هغې سره زموږ څاروي هم ښه وي. نو داسې یو څیز دی چې هم ته انسانان فایدې اخیستې چې هم ته خپلو څاروو له فایدې ورکولی شي. نو که دې استعمال تاسو کوئ د دې پوستکی تاسو خپل کور کې چې کوم څاروي ساتلي هغې ته مچولی شي او استعمالي خپله هم کولی شئ. که دې ته تاسو وګورئ یقینا چې څنګه تاسو دا کټ کوئ او څنګه دا کوئ نو د دې دا اوبه هم چې کوم دي بیخي داسې سري دي لکه څنګه چې ښایسته تازه وینه وي. آیرن پکې ښه ډېر دی، وټامن سی پکې ښه ډېر دی، فولیک اسید پکې ښه ډېر دی، منرلز پکې دنیا د خدای دي، وایټامنز پکې دنیا د خدای دي. نو د دې استعمال که تاسو کوئ نو ستاسو د سر د ویښته نه واله د خپې تر نوکه پورې هر یو اندام دې له دا هغې ته فایده ورکوي. چکندر یعنی وټامن ای دی پکې د سترګو دپاره فایده مند دی، وټامن سی دی پکې د وینې جوړېدو دپاره، د سکن دپاره، د ویښتو دپاره بهترین فایدې لري. داسې پکې کاربوهایډریټس دي تاسو ته एकदम انرژي درکوي. داسې پکې منرلز دي، نمکیات دي، ټریس ایلیمنټس دي لکه میګنیشیم، پوټاشیم او داسې سیزونه پکې دي چې کوم تاسو ته ډېرې زیاتې فایدې درکوي. او بیا د ټولو نه اهم سیز په دې کې جناب فولاد دي، آیرن پکې ښه ډېر دی. ماته چې اکثر له مریضان راشي او هغې کې د وینې کمې وي، خصوصا زمونږ دا بچیانې چې کومې دي ماشومان یې په دې کې د وینې کمې وي یا هغه زنانه زمونږ خویندې چې کوم هغه عمر کې دي چې د بچو یعنی بچی پیدا کوي یا داسې عمر د 15 کاله نه تر 40 کاله عمر پورې چې دی اکټیولی واده دي، کور یې په سر دی، بچی پیدا کوي، بچی ساتي، هغې کې اکثر د وینې کمې وي. نو که دی صرف په خپل خوراک کې چکندر استعمالول شروع کی نو یقین ولرئ چې دې ته به د آیرن دپاره څه ګولو ضرورت نه راځي. دومره مقدار کې په دې کې فولاد، وایټامن سی، فولیک اسید موجود دي، B12 پکې موجود دی. نو هغه سیزونه چې تاسو ته په یو ګرانه ګولۍ کې ملاویږي په ډېر ارزان چکندر کې که تاسو خپل خوراک کې استعمال شروع کړئ نو هغې نه تاسو ته ملاویدی شي. څنګه چې ما ذکر وکړو چې ستاسو د اعصابي کمزورۍ دپاره، ستاسو د ویښتو دپاره، ستاسو د سکن دپاره، د وینې دپاره، شوګر او بلډ پریشر ریګولیټ کولو دپاره دې دپاره انتهایی ضروري سیز دی. بیا چې څوک وزن کمول غواړي چکندر باقاعدګۍ سره تاسو په خپل سلاد کې دا استعمال شروع کړئ او هغه تاسو به یو خوند هم والي او دویمه خبره دا ده چې فایدې به هم والي. که تاسو وزن کمېدو سره کومه کمزورتیا راځي نو هغه به انشاءالله دې سره نه راځي، ځکه چې کوم نارمل انګریډینټس یا اجزا داسې دي ستاسو خوراک کې چې تاسو ته د طاقت دپاره پکار دي دې نه تاسو ته ملاویدی شي او کمزورتیا ته به انشاءالله هرګز نه پرېږدي. زه خپل ځاني په خپل خوراک کې په سلاد کې ضرور د دې استعمال کوم، خپل ماشومانو ته کوم، تاسو ته ویم چې یاره دا هم په سلاد کې استعمالي دي شي. هم چې کوم دی نو دا ډېر خلک دا کټوی کې پخوي لکه څنګه چې پښتانه ټیپر پخوي، شلجم پخوي، دغسې چکندر هم د ټیپر په شان پخېدی هم شي. خو دې کې فایده ده چې دا تاسو کچه هم سلادو کې خوړی شي لکه څنګه چې نورې سبزیانې دي، ګازره مونږ یې پخو هم، مونږ یې کچه هم خورو. دغه دې نه علاوه هغې نه مختلف سیزونه په سویټ ډیشز کې، په حلوا کې، په کیر کې، هر قسم سیزونو کې استعمالولی شو. نو همدقه د ګازرې په شان بیا چکندر هم تاسو کچه سلادو کې هم خوړی شي. سلاد میرینیشن هم ورسره ښکلی شي، رنګ هم ورسره ښکلی شي. لکه تاسو رنګ برنګې سلاد ایښلی دی چې پکې د بادرنګ شین کلر، د سلادو د پتې شین کلر، د مولی سور یا سپین کلر، ګازرې خپل کلر او چکندر پکې تاسو کټ کړئ او دا سجاو کړئ نو دونه ښایسته تک سور کلر راشي چې هغې ته ګورې نو مزه درکوي، خوله کې دې ورته اوبه راځي. بیا ټول نه اهم سیز چکندر کې یو دا خاصیت دی چې دا ستاسو اولګه زیاتوي. د چا ماشومان چې خوراک نه کوي هغې کې د وینې کمې وي، تاسو
2 هفتې ډېر نه 2 هفتې هغې باندې ریګولر چکندر استعمال کړئ هغې له ورکړئ بیا تاسو ګورئ چې دی څنګه خوراک کوي څنګه د دې خوراک ته زړه کېږي څنګه د اشتها یعنې لږه زیاتېږي او بیا دې کې څنګه وینې زیاتېږي نو ډېر ښایسته شی دی هر یو د سبزۍ دکان کې ما ته خو ډېر په اسانه میلاویږي زما ایریا کې زه خو چې لاړ شم تقریبا هر د سبزۍ دکان کې پروت دي او خپله یم استعمالومه فایدې راته معلومه دي او تاسو ته به هم چې په ډېر کم قیمت کې د سبزیانو په قیمت کې تاسو ډېرې غټې فایدې دې نه اخیستی شئ امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو ګڼئ چې دا معلومات فایده مند دي نو دا معلومات نورو ملګرو سره هم شیر کړئ دا ویډیو شیر هم کړئ دا لایک هم کړئ کمنټ پې ضرور کوئ خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان